شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو چاودنه کې شپږ عسکر ژوبل شوي. د افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پښتونخوا د قبایلي ځولې په شمالي وزیرستان کې په یوه چاودنه کې د اف سی ځواک شپږ عسکر ژوبل شوي دي. سیمه کې په یوه بله پیښه کې نامعلومو کسانو د یوه ټیکهدار کیمپ ته اور اچولی چې پکې 4 ګاډي او نور د ټیکې سامانونه او مشینري سوځول شوې ده. د سیمې پولیس او امنیتي چارواکو دا دواړه پیښې تایید کړي دي او د بمي چاودنې ذمهواري د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. د سیمې څخه سرچینو وی او ای ډیوه ته ویلي چې د سې شنبې په شپه په امنیتي عسکرو دا چاودنه د شیوا تحصیل په چنډي سیمه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وی او ای ډیوه سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي امنیتي سرتیري په علاقه کې د لټون په عملیاتو بوخت و چې د ګاډي ترڅنګ یې د سړک په غاړه د ماین چاودنه شوې ده. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وویل تر چاودنې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوي خو ډزو کې وسلوالو ته د نقصان اړولو معلومات نه دي ترلاسه شوي. هغه وویل ژوبل سرتیري د اف سی ځواک عسکر دی او په بنو سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د سیمې نه سرچینې وایي د ډزو په پیښه کې یو ماشوم هم ژوبل شوی دی. د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه ګرځولې شوې تندره وجلې تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمهواري منلې ده او میډیا سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي چې وايي سیمه کې د پوځ په کاروان برید او نښته کې 7 عسکر وژل شوي او ژوبل شوي او نښته کې د دوی یو وسلوال هم وژل شوی دی. په 4 فبرورۍ د پاکستان پوځ ویلي و د خیبر پښتونخوا په کورمه قبایلي ځولې کې د افغانستان د پولې تر پولې له پورې غاړې نه ترهګریز برید شوی او 15 امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.